سلامونه نیکې هیله مې ومنئ. زه مسایلو ارزومن نن یو ځل بیا د سکیچاپ څلورمې جلسې سره ستاسو په خدمت کې یم. په تېره جلسه کې موږ د سکیچاپ یو پلاګین وه هغه موږ نصب کړلو او د هغو کرک کولو د نصبولو مربوط وو او ځینې نور اړوند معلومات د هغو جلسې وو. نو نن غواړم چې د درېیمې جلسې په مسلسلتوب سره څلورمه جلسه کې هم د وارې خو دا ځل د وارې 15 هغه ورژن چې په 2021 کال کې خپور شوی دی او دغو کوم سکیچاپ چې د موږ دی د 2021 لپاره ډېر ګټور دی. نو نن غواړم چې هغه نصب کړم او د ځینې د سکیچاپ هغه ابتدایي مسایل یا هم سیټینګونه سیټ کړم. وګورئ موږ په تېره جلسه کې وارې یو پلاګین دی سکیچاپ چې و هغه هم نصب کړو چې نوی پلاګین و نسبتا. نو موږ یو نوی پلاګین ورته را پیدا کړو چې دغه پلاګین نسبتا هغو بل ته چې دا د وارې 15 په نامه یا 5 په نامه باندې خپور شوی دی هم په سرعت کې نسبتا هغو ته تیز دی چې د هغو په ذریعه باندې موږ یو خپل پروجیکټ رینډر کوو. سمه ده؟ نو سرعت یې یو څه زیات دی. نو په دې خاطر مو وغوښتل چې د وارې کوم مخکونی ورژن و د هغو په ځای یا د هغو څخه په څنګ کې موږ د 2021 کال لپاره چې کوم دی د 2019 نه تر 2021 کاله پورې خپور شوی دی. نو دا کوم ورژن چې و نسبتا دغو ته د نوي ورژن سرعت زیات دی. کنې تاسو کولی شئ په دغو کې هم استفاده وکړئ د دغو پلاګین نه. خو بیا هم زه غواړم چې دغه نصب کړم خاص هغو اشخاصو ته چې دغو کمپیوټرونه یو څه ضعیفه دي دغو دپاره بیا دا یو څه ښه دی ځکه سرعت یې لوړ دی. وګورئ موږ یې لینک رااخیستی دی. غواړم چې تاسو ته یې ځینې معلومات درکړم د ویب سایټ په اړه یې. وګورئ یو ایرانی ویب سایټ دی چې د بیا ادرس را پیدا کړم فکر کړم د ترجیح ډاونلوډ په نامه باندې و .com و که .ir و. سمه ده؟ کولی شئ دلته معلومات مطالعه کړئ. که په فارسي باندې نه پوهېږئ کولی شئ چې د خپل کمپیوټر د ګوګل کروم براوزر د طریقه ترانسلیټ ورته ایډ کړئ پښتو ته یې وژباړئ په اتوماتیک ډول سره د انټرنیټ په مرسته باندې. سمه ده؟ دویم اړوند معلومات دي د کوم سیستم ته چې ضرورت لري. وګورئ اصلا تقریبا 900 MB دی. سمه ده؟ دغه یې ادرس دی download.ir په نامه باندې دی. وګورئ دلته یې موږ ته دوه ورژنونه راکړي دي. یو ورژن چې دی مخکونی ورژن دی. سمه ده؟ او بل ورژن چې دی هغه اوسنی یا نوی ورژن دی. نو موږ د دغو په ورژن په چې دا د 4 وارې یو ورژن چې دی د دو 4 دی. سمه ده؟ موږ اوس 15 یا وارې 15 یا هم د نیکسټ وارې 15 په نامه باندې هم شهرت لري دا ډاونلوډ کړو. نو ما د مخکې څخه ډاونلوډ کړی کولی شئ چې د بټنې څخه په استفادې سره ځان ته دا ډاونلوډ کړئ. مخکې مې یادونه وکړه کولی شئ په خپل موبایل کې هم ډاونلوډ کړئ او بیا یې کمپیوټر ته واچوئ. وګورئ دا فایل و یو پاسورډ ولري. سمه ده؟ چې دغه پاسورډ روزه کافي کیږو. سمه ده؟ دا دلته موږ غواړو چې د فشرده فایل څخه وباسو پاسورډ ورکوو یا هم پیسټ کوو ځکه موږ د مخکې څخه پاسورډ ورته کاپي کړی دی. اوکې په دې ډول سره وګورئ د موږ کوم فایل چې وه یا وارې 5 چې وه هغه اوس نو د فشرده فایل څخه راوځي. وګورئ نو انسټالیشن یې نه غواړم چې ویډیو اوږده کړم ځکه په تیره ویډیو کې موږ انسټالیشن کړی و. انسټالیشن یې ډېر فرق نه لري. یعنې که چېرته تاسو ډېر کم دقت هم په مخ ته تګ وکئ یعنې صرف تاسو باید په سیټینګ د انسټالیشن کې هېڅ ډول تغییرات را نه وړئ. صرف نیکسټ او همداسې ته پای پورې. نه غواړم چې وخت بې ضایع کړو ځکه انسټالیشن یې اسانه دی او کرک کول یې هم د تیر په څیر دي. فایل بر پیدا کوئ د سی ډرایو. وګورئ
په دې ډول دلته به راځئ آل پروګرام سکیچاپ پر پیدا کوئ سمه ده 28م ورژن بر پیدا کوئ وګورئ زه دا لیست ویو کوم دلته به او په ډېرې بخښنې سره دا د کاسموس ګروپ مربوط دی سمه ده نو موږ دلته پیدا کیو کاسموس ګروپ یا هم د هغه لومړنی کوم فولډر چې و وارې سمه ده وارې پر سکیچاپ لومړی فولډر او کولی شو دلته موږ هغه خپل کلک شوی فایل پیسټ کړو په همدغه ډول انسټالیشن دی په دویم قدم کې وګورئ کله چې تاسو انسټالیشن وکړئ د تاسو په سکیچاپ کې ځینې تغییرات رسي یا ځینې منیوګانې ورزیاتېږي نو وګورئ هغه منیوګانې به زه اوس تاسو ته په نښه کړم چې کوم منیوګانې وروسته د وارې 5 د انسټالیشن څخه د موږ سکیچاپ انټرفیس ته اضافه کېږي او کومې چې موږ ته ضرور دي هغه به موږ په خپل انټرفیس کې وساتو راسره سمه کومې چې نه دي ضرور هغه به موږ هایډ کړو وګورئ غواړم چې دا صفحه هم معرفي کړم دا اصلا په ډېرو سافټویرو کې ته ویل کېږي ویلکم بک پیج هم ورته ویل کېږي یا د ویلکم پیج هم ورته ویل کېږي سمه ده خو کله چې په لومړي ځل ورشو موږ ته ولیکل کېږي ویلکم کله چې موږ دویم واري دریم واري خپلې پروژې ته ورځو کې ویلکم سافټویر چې مربوط دغو دی سمه ده وګورئ دلته مختلف ټمپلیټونه لري اوکې که وغواړو مور ټمپلیټ نو کولی شئ د خپل کار مطابق ټمپلیټ وټاکئ چې د هغو د جملې څخه سمپل دی په هغو کې انچ او میټر او همداسې ملي میټر دی سمه ده او بل یې چې دی آرکیټیکچرل دی سمه ده چې یو ساختمان مربوط رسي نو موږ دایم الوقت سمپل په لومړی وختو کې پارې وروسته به په دې باندې موږ پوه شو چې دغه د چوش لپاره د نور ټمپلیټونه کارول کېږي یا 3D پینټینګ دی یا پینټینګ دی سمه ده بېرته کړو شاته تاسو کولی شئ چې ساین اپ شئ د خپله د سکیچاپ ویبسایټ ته او د هغو د 3D موډلونه هم ډاونلوډ کړئ وګورئ زه غواړم سمپل باندې کلیک وکړم تر څو پورې موږ ته هغه عادي صفحه د سکیچاپ سافټویر اوپن شي اوکې وګورئ په نورمال ډول موږ دغه منیوګانې په سکیچاپ کې لرو خو چې کله موږ د پلاګین د وارې 5 نصب کړو ورته یا انسټال کړو نو موږ ته ځینې منیوګانې یا ځینې آیکونونه دلته اضافه کېږي اضافه توب کې رسي چې هغه مربوط دی دغو وارې 5 دي وګورئ دغو منیوګانو څخه بخښنې سره دغه ځینې منیوګانې دي او یو بله منیو هم په دې ډول وګورئ کله چې موږ وارې کړو موږ ته دغه منیوګانې دلته اضافه کېږي چې په دوی کې ځینې موږ ته مهمې دي یا د هغو نه ډېره استفاده کړو په هغو باندې به موږ انشاءالله مفصلې خبرې کړو که غواړو چې په دغو کوم بار چې دی دلته یې سیټ کړو په ډبل کلیک سره موږ کولی شو دلته ورسیږو یا دلته نصب کړو سمه ده نو اوس ځینې چې موږ ته اصلا ضرورت نه دی هغه زه کلوز کوم چې بیا یې د بېرته اوپن کولو طریقه هم زه تاسو ته ښایم وګورئ لومړی غواړم چې د دوی یوه پریویو درته وکړم چې څه ډول ده هغه رینډ سمه ده یا رینډر یو پروژه موږ څه ډول په دوی کې رینډ کولی شو چې تر څو پورې موږ هغه په طبیعي حالت کې وګورو اوکې زه لومړی همداسې یو شکل رسموم ډیزاین ته مې په دې ډول سره یو دیوال ته وره سمه ده وګورئ یو تیار جوړ شوی شکل هم ورته راوړم تاسو کولی شئ چې دلته تیار جوړ شویو شکلونو څخه استفاده وکړئ
دې ډول وګورئ موږ کولی شو چې د رینډر څخه په استفادې موږ د خپل کوم ډیزاین چې کړی هغه رینډر کړو وګورئ په دې باندې چې دغه کوم مربوط آیکن باندې چې موږ کلیک وکړو د موږ رینډر کول د وریفای په نامه باندې چې موږ کوم مخکې پلاګین نصب کړی و فایل کې وي وګورئ په دې ډول سره د واري ځینې سیټینګونه دي نو هغه به انشاءالله بیا وخت ته په کتو کومې پروژې چې موږ کاروو د هغو سره مطابق هغه ورته سیټ کېږي سمه ده نو زه دا اوس کلوز کوم او خپلې موضوع ته راګرځم نو په انسټالیشن خو یې اسانه دی لکه په تېره ویډیو کې موږ ورته یادونه وکړله چې څنګه کولی شو انسټالیشن یې ترسره کړو وګورئ دا هغه 3D محیط دی په کوم انټرفیس چې د سکیچاپ دی وګورئ دلته ډیفالټ ټری ده اصلا موږ د دې لپاره کاروو او که چېرته د ډیفالټ ټری د موږ شتون ونه لري نو موږ کولی شو هغه محیط د کار یو څه پراخه کړو موږ ته په خپل کمپیوټر په سکرین باندې خو کولی شئ چې بیرته ډیفالټ ټری دلته تاسو څنګه کړئ پیدا یې کړئ بیرته شو کړئ اوکې وګورئ شو ټری په دې بټن یې پکې کولو سره موږ کولی شو خپله ټری چې دا ډیفالټ ټری هغه موږ دلته وکاروو ډېر یو مهمه برخه ده چې انشاءالله په دې باندې به موږ فرع وباندې بیا مفصله خبره کوو وګورئ سټایل دی ټیګز دی شادو ده سینس دی یا هم سین دی هغه کوم ریویو چې ده صحنه او ځینې نور اپشنونه هم لري چې انسټرکټور دی او همداسې په دې ډول خو مهم شی دی کوم دلته چې تاسو کوم ریویو ښایي یا ښودل کېږي دلته کولی شئ تاسو د هر یو مربوط آیکنونه یا اپشنونه دلته چې شتون لري د هغو کولی شئ دلته تاسو یو ډول زده کړه شارکټونه او اړوند ځینې معلومات دلته مطالعه کوي او همدارنګه ژوندی بڼه یې د دوی د پریویو ښایي وګورئ زه سلیکشن انتخابوم په اتوماتیک ډول دلته موږ ته یو ډول زده کړه د سلیکشن ترسره کوي چې څنګه موږ کولی شو سلیکشن وکړو سمه ده او ځینې نور شارکټونه یې دلته دي وګوره که غواړم چې ریزر انتخاب کړم وګورئ یو ډول زده کړه موږ ته ښایي چې دا د بیسیک دپاره د هغو چا دپاره چې هغه نوي دي یو ډېر مهم مټری ده سمه ده نو ډېره بښنه غواړم زه نن یو څه مریض یم ستونی مې هم خوږ شي سمه ده نو بښنه غواړم که چېرته تېروتنه م یا غږ یو څه ډول تغییر خوري دومه خبره چې غواړم هغه دلته وکړم هغه سیټینګونه دي هغه بیسیک یا ابتدایي سیټینګونه یې دي سمه ده موږ کولی شو ټولبار دلته موږ ولرو سمه ده یا دغه هلته چې کوم په دې ټولبار کې کوم اپشنونه دي دا موږ څنګه کولی شو غیر فعال کړو او یا بیرته یعنې هایډ او شو یې کړو یا یې وښیو یو ډول رڅو ویو ته وګورئ ټول بارس دلته موږ ټول بارس باندې کلیک کړو وګورئ دلته چې کوم ټیګ شوي دي هغه یعنې دلته موږ ته په دغو کومه چې د موږ ساحه ده د ورک سپیس هغلته موږ ته شتون لري یا هغلته څنګه دي ښودل کېږي موږ ته وګورئ او کوم چې د وارې دي وګورئ اوکې کوم ټولبارونه چې د وارې دي ټول دلته موږ ته په اتوماتیک ډول فعال دي ځکه پلاګینونه و چې موږ نصب کړل وګورئ نو دلته ځینې شیان یا ځینې اپشنونه چې موږ ته مهم دي موږ به هغه وخت ته په کتو ټکي ویو خو که چېرته غواړئ چې خپل عادي حالت ته یې راولئ کولی شئ ریسیټ آل یا نیو یا هم ریسیټ اوسني سیټینګونه اډوانس کامرې ټول وګورئ که موږ چېرته په دې باندې کلیک وکړو موږ ته یو ټول درکوي سمه ده چې موږ کولی شو په هغو کامره سیټ کړو اوس موږ دوی ته ضرورت نه لرو وخت ته په کتو وګورئ کیمره ده سمه ده او همداسې په دې ډول ځینې نور اپشنونه دي چې دلته کولی شئ تاسې وګورئ
په همدې ډول ایډیټ دی یا ګیټینګ سټارټ دی. وګورئ نه غواړم چې وخت پې ضایع کړم، صرف هغه ځینې مهم یې چې غواړو موږ هغه خپل کار پې باندې پیل کړو هغه به موږ دلته ټیک کړو. لومړی په هغو کې چې دی لارج ټول دی سمه ده. لارج ټول کې تقریبا د موږ ډېر شیان شتون لري چې موږ بیا دغو پورته کوم ټول بارونه چې دي دو ته موږ ضرورت بیا نه لرو سمه ده. که چېرته موږ لارج ټول دلته څنګه وکړو انتخاب کړو. بل چې دی سټنډرډ دی سمه ده. وګورئ که چېرته موږ ښکته راشو په همدغې ډول باندې د سټنډرډ په نوم باندې یو بل آپشن دی چې غواړو دا موږ ټیک کړو. په دې سبب موږ کولی شو دلته یو نوی یا هغه چټک شو ته چې موږ ضرورت لرو یعنې موږ کیدای شي یو نوی موډل ډیزاین کول غواړو، کیدای شي یو فایل اوپن کول غواړو او سیف کول یې غواړو، همداسې انډو یې دی او ځینې نور د پرنټ مسایل دي چې دا موږ ته یو څه مهم دي. بل چې دی ویو ده سمه ده. ویوز ته هغه په څه ډول یعنې موږ دغه کوم ډیزاین چې کړی وګورئ په څه ډول یې ښایي سمه ده. په کلیک سره موږ کولی شو دا سیټ کړو. وګورئ یو طرف یې وښایو بل طرف یې وښایو یا هم هغه طرفونه دغو موږ د پروژې چې دي هغه موږ کولی شو په یو کلیک سره هغه موږ سیټ کړو. اوکې نو تاسو پوهېږئ چې ولې دې موږ اوس کار نه کوی ټاپ وښایي یا لیفټ نه رایټ وښایي. نو ځکه موږ تر اوسه پورې موږ دې ته اپلای نه ده کړې سمه ده. موږ په سیټینګس کې یو او ځینې د وارې مربوط کوم مهم ټولونه چې موږ ته په کار دي موږ صرف دغه وارې پر سکیچاپ وکیږي و کلوز. وګورئ دلته یو څه تنظیموالی یې د لاسه ورکړه چې په سم ډول څه دلته تنظیم شي. موږ یې تنظیموو او تاسو کولی شئ تنظیم یې کړئ او د همدغو ځایونه یې بېرته کلوز کولی هم شئ او بیا کولی شئ چې د ویډیو څخه ټولبار څخه په استفادې هلته ټک بېرته کلوز کړئ. سمه ده. وګورئ که اوس چېرته موږ په دغو کومې به ویوز وو دغو فرانټ وښایو یا یې د ټاپ نه وښایو نو موږ کولی شو چې صرف په یوه کلیک سره هغه څنګه وکړو معلوم کړو یا یې ځان ته وښایو. ویو دا یو ډېر مهم دی سمه ده. دا آپشن یو ډېر مهم آپشن دی. نو انشاءالله راتلونکې کومه پنځمه جلسه چې ده هغو کې به موږ عملي درس ته ور داخلېږو. نن یو څه مریض وم په ډېرې بښنې سره. نو دا جلسه موږ همدلته پای ته رسوو. تر بلې جلسې پورې په پاک خدای سپارم. د شېبې ښه وخت ولرئ.